دکې دا بس خلک دا خبرې کوي د عوام یروي هلته پلاني ملک او پلاني علاقه کې سم ظلم وشو ولې مشر سړی دی وایي جنۍ واده کړه ظلم په څه دی ولې ها ظلم هله دی چې کله دا مشر سړی د دې جنۍ د ساتلو نه ظلم هله دی چې کله د دې سړي سره مالي طاقت دومره نه چې د جنۍ پې وساتي صحیح د ظلم دی خو چې یو سړی بدني طاقت لري مالی طاقت لري او د کم عمر جنۍ سره واده وکړو څه چل دی پکې څه دي ما خو دې په څوک پوهېږي که نه څه چل دی ظلم د کوم طرف نه دی کوم ځای کې ظلم دی خو دا فطرتونه د دې بعض الټه شوي دي او عقلونه عجیبه خبره د انګریزان او کافران یهود و نصارا او د هغوی په لار چې کوم روان دي دوی به چغې شروع کړي دا د ښځو د حقوقو دپاره چې چغې وایي او دا میره جسم میری مرضي والا دوی ډېرې چغې شروع کړي والا وایي د دومره کم عمره جنۍ سره وګوره پلاني ځای کې واده وشو ها راځه وایه چکر به درله درکړو د یوروپ چې هلته ته وینې یاریانې او دوستیانې د هلکانو او د جنکو په سکولونو کې وړې وړې جنکۍ واړه واړه هلکان د یو بل سره مینه محبت کې بلکې یوروپ ته هم مزه کراچۍ کې یو څو کاله مخکې قصه راغلې وه هغه هلک چېرته د 14 کالو جنۍ د 12 کالو او مور پلار نه ورکول هلک تماچه راوړې دا ولې جنۍ ویشتلې بیا ځان ویشتلی موږ خودکشي کړې ده ولې ځکه چې موږ په یو بل مینو موږ یې نه پرېښودو د دې قصو په باره کې هیڅ چا چېرته دا ونه وایي چې دا ظلم دی دا ناروا دي بلکې ماشوم د ماشومې سره خو پرېږده که یو مشر سړی د یوې کم عمره جنۍ سره زنا کوي په دغه ملکونو کې هغې ته حریت وایي هغې ته ازادي وایي هغې له نوم د څه ورکوي عشق لکه اوس که چېرته یو جنۍ دا ووایي د دوی په مخ کې چې زه د پلاني عاشق یم او هغه پلانې د 40 کالو دی او دا جنۍ د 15 کالو ده یا د دې نه هم کمه نو په دې باندې دوی اعتراض نه کوي وایي دا جنۍ عاشقه ده او مینه ړندوي مینه څه مینه ړندوي خو که چېرته دا 40 کالو والا او 50 کالو والا راولګي صحیح شرعي واده وکړي د جنۍ د مور پلار نه اجازت والي او جنۍ پې هم راځي او د دې حق ورکړي مهر او کور ته یې راولي ښه په حیا او په عزت سره بیا دنیا ځمکه راوچته کړي او اسمان راوچت کړي هله وایي ظلم وشو هله ظلم وشو وایي د دومره کم عمره جنۍ سره په دې خبرو کې مه راځئ دا خبرې د غرب د انګریزانو د یوروپ والا او دا لیبرل او علبانیان چې د هغوی خبرې دی راویستې شریعت حد نه دی ایښودی چې لکه هلک به 13 کالو نه بری او جنۍ به 13 کالو نه بری دا نشته چې د واده لایق هېڅ خبره نه دي کیسه دي نو خبره ما دا کوله چې د یو کس عمر زیات او د جنۍ عمر کمی دا دومره فرق په منځ کې د یو طبیعي خبره ده عجیبه خبره نه ده چې یو سړی په دې کې راشي او اعتراض کوي چې دا څنګه بلکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا خبر عیب نه ګڼلی کېده بلکې زموږ په زمانه کې هم عیب نه ګڼلی کېږي چې فطرت برابري که نه اوس که یو ځي کې زیات عمر والا سړی د کم عمره جنۍ سره واده وکړي تاسو څه وایي عباس وایي د سړي ځان په شرمونو وشرمېد وایي په آخري عمر کې وشرمېد دې کې د شرم څه دي یو سړي طاقت یې کېږي مالي او بدني ځان له کم عمره جنۍ راوسته ښه د شریعت په حدودو کې دننه د په څه شي ځان وشرمه څه چل شوی دی وري هېڅ هم نه دي شوي او که دا خبره درته الټه کړم نو بیا که د جنۍ عمر زیات او د هلک کمي بیا ګوره اکثر خلک اعتراض هم نه کوي بیا ډېر اعتراض او بعض کوي جاهل هله وایي د مور په ځای ښځه راوسته نو په یو کې دې هم نه پرېږدي